امریکا ته د ولسمشر غني سفر او غټه لاسته راوړنه. امریکا افغان ځواکونو ته جنگي او پوځي الوتکې ورکوي. امریکایانو تازه څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. احمدشاه سهیل لیکي زموږ سفرونه دغسې وي. دا لاسته راوړنې یو برخه ده. احسان او فقر نه دی، زارۍ نه دي، بلکې وچ کلک د امریکا او نړیوالې ټولنې اشد ضرورت دی چې زموږ د ځواکونو سره به مرسته کوي، ځکه دلته موږ نړیوال او سیمه ییز تروریستونه ځپو او مخه یې نیسو. زموږ زړور ځواکونو دلته د طاهر الدیش او عثمان غني مخه نیولې، دلته یې د قاري سیف الله اختر او عبدالله مسعود د جنګېدلو مخه نیولې، دلته یې د اسامه او خالد شیخ د پلانونو جوړولو مخه نیولې، او بالاخره دلته یې د دې ټولو ډلو لپاره د چتر جوړونې یعنې طالبي امارت مخه هم نیولې ده. هغوی ته مو په هیڅ توګه اجازه نه ده ورکړې چې دلته مقیم شي، د افغان انسان او افغان خاورې نوم او نښان بد کړي او له دې ځایه د خپلو اهدافو د ترلاسي په موخه نړیوال انسانان په نښه او ووژني. امریکا له افغانستان سره د 19 جنګي الوتکو مرسته کوي. دا ژمنه د ولسمشر غني سره په وروستي سفر کې کړې ده. 19 بلک هاک او 2 E-29 الوتکې دي. پیلن د افغانستان هوایي پوځ تر 100 ډیرې الوتکې لري چې تر دې وروسته به شمیر 210 هم واوړي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره هغه الوتکې پیري چې ورته اړتیا ده. د دې ترڅنګ د روسیې هیواد سره هم د دې موضوع په اړه افغان سفیر په جریان کې دی. موږ چې ویل لوبه تغییر کوي، د زور له لارې پر طالب حرامه ده، خو ځکه مو ویل باور مو درلودو چې د ولسمشر غني د تدبیر او مدبرانه سیاست په شتون کې نړۍ او ګاونډیان نشي توانېدلی چې د افغان وطن د عظمت او غرور سلی ارګ بې اوازه او بې روحه کړي. دا موږ د طالب او پاکستان ته لیکلي ورکړې وه. هر ځل مو ورته ویلي چې غلطه محاسبه مو کړې، افغانانو تغییر کړی، خو دوی نه منل. زور یې ازمایي، کندهار ته یې سقوط ورکاوه، هلمند یې خپلاوه، غزني یې سوځولو، هغوی چې هیڅ امکان یې نه درلود. E-29 الوتکې نهایت له ډېرو ځانګړتیاوو برخمنې دي. پیلن د دې الوتکې شمېر له 25 څخه اوړي. اصلي نوم یې E-29 سوپر ټکانو دی. د سپکو عملیاتو لپاره تر ټولو مهمې الوتکې شمیرل کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.